مسند امام اعظم کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث نقل کړي وګد حدیث ته جهنم کې به مشرکان مسلمانانو موحدینو چې زړونو کې ایمان او د الله سره شرک نه دی کړی خدای یاد وساتئ شرک صرف قبرونو ته سجدې لګول نه دي ان زما واست علاقو کې بعضی راغلي دي یا علی چغي لګوا یا غوث چغي لګوا یا رسول الله المدد چغي لګوا دا یاد وساتئ فلا تدعو مع الله احد الله سره هیڅوک مشرک او هیڅوک مرابله ما فوق الاسباب आवाज لګول یا الله را مدد شه یا الله مدد مې وکا دا आवाज صرف او صرف الله ته لګول جایز دی غیر الله تعالی شرک دی شرک هغه د الله صفات غیر الله لور کې دا الله په افعالو کې راغ سره غیر الله شریک کې دا په ذات کې راغ سره غیر الله شریک کې دا ټول شرک صورتونه دي نن ته علم غیب د غیر الله د پاره ثابتې ده د الله صفت غیر الله لور کې مشرک ګرځيږي په دغه باندې یو انسان د چغي لګي یا رسول الله المدد او چغي لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر دي دا محترم یو خاص پالټي د مشرکین مکه اولاد دي دا غره مشرکین مکه بچی دي دا نن سبا ماوته ورته بریلیان وایو بریلیان یو بلډل نن سبا سپینه جامه کې راغلی ده نن امت بدعاتو کې اخته کو د خدای په قهر اخته شوی او دلته یو आवाज سره مونږ سره زاړه کتابونه دستاو سره زاړه کتابونه کتاب په فویږي نه د شعرونو کتاب دی راوړل د زوړ کتاب در سره ته په کتاب څه فویږي چا عمر د کتاب سره 1300 په کتاب او هو زمونږ علاقو کې مونږ د خبرې وکړو خلک خبر شي کله مونږ یار تاسو د عقاید او د اعمالو د اصلاح لپاره چغې لګو روزه کې راشي یاره بس د اعمالو ضرورت خو نشته د اعمالو ټول عمر منځونه مکه د روزه په اخره هفته باندې جمعه باندې ودرېګا قضا عمره وک ټول لر تمام شو او دسه د عقل اخلاص ته بدوخته و یره حدیث کې راځي نبی علیہ السلام علی صاحب رضی الله تعالی عنہ ته ویلا علی صاحب دا قضا عمره کوره 1500 کال عمر هغه منځونه به قضا معاف کیږي علی صاحب ورته ویل زما خو 1500 کال عمر نه دی ورته وي استاد نکاو مخ کی تر 100 پیړو هغه قضا منځونه پسې معاف کیږي ما ویره پیغمبر نه په خندق کې منځونه قضا کیږي پیغمبر خو قضا عمره نه کوي پیغمبر خو یو منځ قضا راوړي قران مجید کې په حالت د جنگ کې په میدان جنگ کې منځ نه معاف کیږي قران ذکر کوي طریقه درخی ما وی ها مجاهد ته منځ نه دی معاف ما وی ها احادیثو کې مستقل بابونه راځي قضا منځونه بسنګ راګرځي ما وی فقهاو مستقل بابونه وتړل عجب خبردار زړه کتابونو باندې موږ نه پوهیږو دا زوړ کتاب څه ته وای اخر زوړ کتاب هغه ته ولې چې تا کور ولې کو دی راوړ ما خو قران وکړو ما ته قضا عمره ملاو نشو چې کوم بر اعلان کړي ما قران ما احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم وکړه ما ته ملاو نشو ماره امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فقه وکړه ماره امام مالک سے فقه وکړه ماره امام شافعی سے فقه وکړه ماره امام احمد بن حنبل رحمهم الله فقه وکړه ما ته خدا بدعت ملاو نشو دا زوړ کتاب څه تعریف دی یار اخر بس کتاب چې زوړ شوی د زوړ کتاب پر پسې راوړو زوړ کتاب امروز ما ته چا یو کتاب راوړو قاری رات شاه صاحب دامت برکاتهم موجود دی هغه ما ته کتاب راوړو ول دا چا راوړل د تاسو سره زاړه کتاب نو ما چې کتاب ته واغستونه د پارسی شعرونه به کې لیکل دي اوس دا زوړ کتاب شو نوې سیس پسې مزه محترم دا زمونږ علاقو باندې یو خطرناک حالت تیر شوی دی علما نو راغلي نن قدر وکي انتظار شي تاسو جمعه ته مفتی فیض الحسین صاحب راغله د قدر وکي انتظار شي زار او د زما شاګردان دي د تاسو ته ویم تاسو به مبالغه وګڼئ نن زمونږ تاسو علاقې کې دغه مدرسې برکت د چې تاسو علما موجود دي قسم بالله ما ته زه په زینه ټلیفونونه وشي ما ته چې تاسو سره تربیت شوی یو د سه عالم شاګرد امون تراولېګا زورته هم تنخواه به څومره ورکې کس خو زدر لګم چې زما سره تربیت شوی د عالم دی د ما ته څومره تنخواه ورکو صالحانه تبل کل ټلیفون نو شما ورته پوره 10000 روپۍ به ورله تنخواه ورکې بروز دی باندې علاقې نه ټلیفون نو شو نو ما ته امام پکار د مورته کور تنظیم به ورته وکي ویل ټیک ده ما ورته نور ټول انتظامات د دې سره 10000 روپۍ به ورته تنخواه ورکې ټیک شو مجبورین پوره دنیا ته نن فتنې راغلي دي فتنې ستاسو علاقې ته راغلي د سپک مګنئ بیا واغه دور یې خونان در باندې راشي چې خپل دین نیم نه واقف ساتلی چاته وې قضا زړو مليانو دا خبرې نه دي کړې
تاسو ته ویلي سری مسایلونه تاسو نه خبر کړی د بل څه دا محترم قدر وکړي خپل علماو خپل دغه مدرسې قدر وکړي چې تاسو ته علما درکړي خپل دغه علماو خپل کوي دا وي خپل وینځي تاسو دغه بچي قسم بالله دغه بچي دي چې سبا تر شرک کلمې دی ویلې او ناسو مسجد کې دا مخکې خلکو هم څه شروع کړل شرک امت کې څنګه راوستو ویلا مشران هم ډیر نیکان خلک تیر شوی دي راشي مجسمه جوړ کړي چې روانو خلکو د روسته خلکو روانو خلکو نه هیر نشي الته به مجسمه جوړ کړي په بل نسل باندې جمعهتون ته راوړي درې می پیړۍ ته ویل تاسو مشرانو خو دې ته سجدي لګولې تاسو یې ولې نه کوي دا شیطان هغه دوکه چې بکی اختکله نن به کله راتاو شي منځ نه رستا یره کدرې د واګانې نه کې درې نو داسې شو د ځان نه مچان شړې هرې سلو بشور وکړه دعا خو دې ته نه ویل کېږي تر پاسې کې منځ کې راتاو شوي یو ځل په ایمان تاسو وې دا دعا ده دا لاسونه چوکلو رايخ کا لږ سات پس به یې شو کړ دریم ځل به دا مچان شړې خپل مخ ګرې کدا دعا کوي بهر محترم ما عرض دا کو شرن په مختلفو طریقو سره دغه په بدعاتو کې اخته خلک تا شرک طرف ته بوزي تر شرک والا نظریات درکې د ځان وساتي مساجرو کې د دین ځان وساتي ځان په کلی کې د دین ځان وساتي زه په پبلک معاشرو کې د دین ځان وساتي دا یو خطرناک هوا ده چلیدلې